بسم الله الرحمن الرحیم. مړه تاسو خو نو په تیر درس کې تر دې ځای پر رسېدلي وو. مړه تاسو په تیر ساعت کې په ځینو موضوعاتو باندې بحث کړی وو چې هغه له همدې ځایه څخه شروع شوي وو. د کارټلیج څخه مو شروع کړی. مړه تاسو ویلي وو هډوکي چې له درو برخو جوړ شوي دي، لیګامنټ دی، بون دی، کارټلیج دی. نو مړه تاسو بون خو مو په تیر درسو کې ویلی دی، کارټلیج هم په تیر درس کې وایو. کارټلیج مړه تاسو ویل چې هغه ساختمان دی چې د جیلی پر رقم میټریکس لري په خپل شاوخوا کې. همدارنګه په دې کې د کولاجن او الاستیک فایبرونه ډیر زیات شته او دې ته الاسټیسټي او یو اندازه کلکوالی ورکوي. بیا مړه تاسو ویل چې کولاجن چې دی البته دغه چې دی کارټلیج دی چې دی په پیریکارډیم کې د وینې رګونه لري، اما نور په دغه کې په میټریکس کې د وینې رګونه نه لري. او بل خبر موږ په درې ډولو باندې ویشلو چې هایلین کارټلیج او پیبرو کارټلیج او الاستیک دا نو ان شاء الله اسانه دي. او دا بیا وظیفه ویلې بیا موږ تاسو د بون او کارټلیج نه فرقونه ول چې هډوکي چې نه کلک دي او کارټلیج دی هغه نازک دي. هډوکي چې دی هغه په لاملا کې د حجره پاشل سوي دي او د چې پاشل سوي دي. همدارنګه بون چې دی هغه په پیروسټم شاوخوا اور باندې پاشل سوي دي او په کارټلیج باندې پیریکونډریم دي. بون چې دی موږ تاسو په سختي باندې نه جوړیږي، ژر جوړیږي، کارټلیج دی په سختي باندې جوړیږي. نو دا هغه ځنه فرقونه موږ تاسو ویلې بیا موږ تاسو راو بون اسپیکیشن دا ازای ترالو. بون اوسیفیکیشن هغه عملیات چې په هغې کې هډوکي څه کېږي جوړیږي. څه وخت جوړیږي؟ کله چې دوی ډیولپمنټ کوي. بون اوسیفیکیشن څه ته ویل کېږي؟ بون اوسیفیکیشن هغه عملیات چې په هغې کې هډوکي جوړیږي چې په هغې کې هډوکي څه کېږي جوړیږي. اوس نو په دغه بون اوسیفیکیشن کې څو شیان راځي، ډیولپمنټ هم راځي، یعنې د هډوکو پرمختګ څه معنا؟ یعنې دغه هډوکي موږ تاسو ویلي وو اول د واره چې شي کارټلیج، بیا دغه هډوکي بدلیږي په بون باندې، ځکه کوچنیان چې دي هغه کارټلیج لري بیا په بون باندې بدلیږي. دې پروسس موږ تاسو ویله چې شي ډیولپمنټ. او بیا گروث کله چې موږ تاسو پیدا سو له پیدایښت څخه وروسته بیا تر بلوغه پورې چې دا هډوکي غټېږي دې ته بیا گروث ویل کېږي. ریموډلینګ بیا کله چې هډوکی مات سي، زخمي سي، یو مشکل پکې پیدا سي یا هډوکی زوړ سي، دا باید نوی سي، دې ته ریموډلینګ ویل کېږي. اینډ ریپیر او کله چې هډوکی خراب سي بیرته جوړ سي، دې ته ریپیر ویل کېږي. نو د ریموډل او د ریپیر فرق دا دی چې په ریموډل کې هډوکی چې دی هغه څه کېږي نوی هډوکی پر ځای باندې راځي، دې ته ریموډلینګ ویل کېږي. معنا چې زوړ هډوکی ایسته سو نوی رالی، دې ته ریموډل وایي. او ریپیر بیا کله چې یو ځای زخمي سي هغه ځای جوړ سي، دا جوړېدو ته ریپیر ویل کېږي. ریموډلینګ معنا د زوړ هډوکي بدلیدل په نوي، او ریپیر معنا جوړېدل، یو ځای زخمي دی دا جوړ سو. بیا موږ تاسو ویل دا هډوکي چې جوړیږي دا په دوه پروسس کې جوړیږي، یو انټر ممبرانس دی، بل انډوکانډرل اوسیفیکیشن دی. په انټر ممبرانس دا په دې خاطر باندې ورته ویل کېږي چې دا د میزنکایم د ممبران څخه دا هډوکي اول واره منځته راځي. او کارټلیج انډوکانډرل بیا په دې خاطر ورته وایي چې دا د کارټلیج له داخلي برخو څخه لاس راځي. معنا انډوکانډرل معنا دا هډوکي اول د واره په کارټلیج بدلیږي بیا په بون باندې بدلیږي، دلته بیا مستقیما په بون باندې بدلیږي. او هغه هډوکي چې په میزنکیم په وسیله باندې جوړیږي، په میزنکیم پروسس کې هغه د کرینیل بونز دي، فیشیل بون دي، کلاویکل دي، او ځینې نور پیت هډوکي دي، پلن هډوکي دي چې دا هغه ایمرجنسي بون دي چې باید ژر جوړ شي. او نور پاتې هډوکي ټوله په انډوکانډرل اوسیفیکیشن کې جوړیږي. اوس نو دغه پروسس موږ تاسو باید تشریح کړو. کله چې موږ تاسو پیټل اوسیفیکیشن ته راسو نه، معنا د کوچني د هډوکو غټېدو ته. کارټلیج فارمیشن اینڈ اوسیفیکیشن بګین ډیورینګ 6 and 8th ویک. وایي دغه د کوچني د هډوکو جوړېدل څه وخت شروع کېږي؟ څه وخت دا شروع کېږي چې باید بده کې هډوکي جوړ شي؟ دا په شپږمه او اتمه هفته کې شروع کېږي. دغسې ادامه لري تر شپاړسمې او نورو هفتو پورې دا ادامه لري. Won't continue to form on cartilage matrix start development and into childhood. وای دا هډوکي داسې جوړیږي اول وار په ماشوم کې ګرده کارټلیج، بیا دا کارټلیج ګرده په چا باندې بدلیږي، دا بیا په بون باندې بدلیږي. نو دا کله چې د ماشومان کوچنیان په دغه وخت په دوی کې دغه پروسس اجرا کېږي. اوس نو دغه دوی پروسې دا موږ تاسو باید زده کړو چې دا څنګه په دوی کې دغه دوی پروسې یو انټر ممبرانس دی، بل بیا انډوکانډرل دی، دا موږ تاسو باید سټیپ بای سټیپ سم زده کړو. نو د دې اسانه زده کړې لپاره موږ تاسو زو ودغه ته په ویډیو کې ان شاء الله تشکر کوم، په ویډیو کې درته لیکم بار به دروښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ښه، نو لکه څنګه چې موږ تاسو ویلي وو امبریو یا پیټس چې دی هغه د درو طبقو څخه جوړ شوی دی. کله چې د مور په نس کې داسې پروت وي داسې له درې طبقو څخه جوړ شوی دی چې دغه یوې طبقې ته موږ تاسو ویل اکټوډرم ویل کېږي، خارجي طبقه، او بله یې دغه د منځ طبقه ده چې هغې ته میزوډرم ویل کېږي، او بله یې دا پنسل چې مالي کړي دې ته انډوډرم معنا داخلي طبقه ویل کېږي. بیا که چېرې ستاسو په یاد موږ تاسو ویلي وو چې له اکټوډرم څخه جلا برخې جوړیږي او د انډوډرم څخه جلا برخې جوړیږي، خو موږ ستاسو کار د میزوډرم سره دی. د میزوډرم څخه موږ تاسو ویلي وو چې جوړیږي هډوکي جوړیږي. که ستاسو په یاد موږ تاسو ویلي وو د هډوکو جوړېدل په کوم ځای کې کېږي؟ هغه په میزوډرم کې کېږي. او دغه د هډوکو جوړېدل موږ تاسو په دوه پروسو باندې ویشلي وو چې یوې ته موږ تاسو ویل انټر ممبرانس اوسیفیکیشن او بل ته موږ تاسو ویلي وو انډوکانډرل اوسیفیکیشن. نو ګوره دوه دانې ډولونه شوه د هډوکو د جوړېدو. نو موږ تاسو به راسو اول به تشریح کوو څوک د انټر ممبرانس اوسیفیکیشن به تشریح کوو. په دغه انټر ممبرانس اوسیفیکیشن کې څه کېږي؟ ګورئ داسې کېږي، یعنی دغه له میزوډرم څخه موږ تاسو ویلي وو اوله واره یو ټیشو پیدا سي چې د دې ټیشو نوم څه شي دی؟ میزنکایم ټیشو.
میزنکایم ټیشو له چا څخه منځته راغلی؟ د میزوډرم څخه منځته راغلی. او دغه میزنکایم ته مړه تاسې میزنکایمل ټیشو هم وایو. څه ورته وایو؟ میزنکایمل ټیشو، دا هم ورته ویل کېږي، مشکل نشته، دواړه یو شی دي. اوس نو دغه میزنکایمل ټیشو که چیرې مړه تاسې وایو چې انټر ممبرانس ده، اوس نو دغه میزنکایمل ټیشو څخه هم د انټر ممبرانس اوسپیکیشن کې اډوکي جوړیږي او هم له دې څخه په انډوکانډرل اوسپیکیشن کې اډوکي جوړیږي. یعنې دا معنا که چیرې اډوکي په دې عملیه کې جوړیږي که په دې عملیه کې جوړیږي، اوله وارې شروع کېږي د چا څخه؟ د میزوډرم څخه. بیا میزوډرم موږ تاسو ویلي وو چې په هغې کې میزنکایمل ټیشو دي. دغه میزنکایمل ټیشو څخه وروسته بیا انډوکانډرل جلا اوسپیکیشن کېږي په جلا هډوکو کې، او انټر ممبرانس اوسپیکیشن بیا په جلا هډوکو کې کېږي. یعنې په دې ځای کې بالا دوی سره جلا کېږي. کله چې تر میزنکایم پورې رارسېږي دوی دواړه یو دي. اوس نو موږ به راسو انټر ممبرانس اوسپیکیشن د مړو تاسې راسو. انټر ممبرانس اوسپیکیشن د مړو تاسې راسو. په دې کې اول واره څه کېږي؟ اول واره داسې کېږي د دغه میزنکایم څخه له ټیشو څخه اوله وارې یو څه حجرې راجلا شي. مړو تاسې ویلي وو مثلا دا څه شي دي؟ دا حجرې دي. دا حجرې دي. دا څه شي دي؟ دا حجرې دي. دغه حجرې ته مړو تاسې ویلي وو چې کومې حجرې ویل کېږي؟ کلسټرز اف اوسټیوبلاست ورته ویل کېږي. دا مړو تاسو وایي څه شي دي؟ دې ته وایي کلسټر اف اوسټیوبلاست. اوسټیوبلاست دا دی جوړ شو. اوس نو چې کله اوسټیوبلاست جوړ شوه، دغه اوسټیوبلاست بالا کرار د هډوکو جوړېدل شروع کوي. نو په کوم ځای کې چې دوی اوله وارې منځته راشي دوی دې ځای ته ویل کېږي پرایمري اوسیفیکیشن سنټر. یعنې دا هغه اولنی د هډوکو د جوړېدو ځای دی چې شروع شو. یعنې له دې ځای څخه وروسته بالا څه به کېږي؟ هډوکي شروع کېږي. اوس نو که چېرې زه له اوسټیوبلاست څخه فقط یوه حجره راواخلم، مثلا دا یوه حجره ما اوسټیوبلاست راواخلي، دا اوسټیوبلاست دی نه؟ دغه اوسټیوبلاست اوس کرار راولاړېږي د خپل شاوخوا ته یو ماده ایله کې چې د دغې مادې نوم مړو تاسو ویلی و چې څه دی؟ میټرکس دی. میټرکس دی. دا دی راولاړ شو چې جوړ کړي؟ میټرکس جوړ کړي. دا مړو تاسو څه دی؟ میټرکس دی. ایکسټرا سیلولر میټرکس دا دی جوړ شو. اوس نو چې کله دا دی میټرکس جوړ شو، دغه میټرکس ته مړو تاسو اوسټیوډم ویل که ستاسې په یاد دي. اوسټیوډم داسې لغات هم ورته کاروئ. اوس نو قرار یو څو ورځې بعد دغه میټرکس چې دی دا تر اوسه انکلسیفاید دی. په دې باندې کرار څوک یو ځای سي؟ هغه کلسیم کاربونیټ او هغه کلسیم کاربونیټ او کلسیم فاسفیټ، کلسیم کاربونیټ او کلسیم فاسفیټ سره یو ځای کېږي. دا یا کلسیم سره یو ځای سي، فاسفیټ یو ځای سي، فاسفیټ یو ځای سي، کلسیم یو ځای سي، کلسیم راسي، فاسفیټ راوړل سي، کلسیم راوړل سي، فاسفیټ. دا څوک ورته راوړي؟ دا د وینې رګونه ورته راوړي. د وینې رګونه کلسیم او فاسفیټ ورته راوړي. عبارت دا کلسیفای میټرکس کې. یعنې میټرکس اوس څه شو؟ کلسیفاید شو. ځکه له دې سره څوک یو ځای شو؟ دغه یو ځای شو، کلسیم او فاسفیټ دواړه سره یو ځای شو. اوس نو اوس څه پېښېږي؟ کله چې دغه میټرکس قرار جوړ شي وروسته څه پېښېږي؟ ګورئ اوس داسې پېښېږي. دغه زموږ او ستاسې میټرکس چې اوس جوړ شوی دی نه، دا زموږ او ستاسې مثلا میټرکس دی، دا زموږ او ستاسې شو دا میټرکس دی، دا ګرد چې دی دا میټرکس دی، دا ګرد میټرکس دی، دا زموږ او ستاسې ګرد چې دی دا میټرکس. دا میټرکس داسې جوړ شي لکه تارونو داسې ساختمانونه په دې کې پیدا شي. دا زموږ څه شي دی؟ دا میټرکس. دا میټرکس دا جوړ شو. اوس دغه میټرکس چې کله جوړ شي قرار و دغه میټرکس ته اوس څوک راځي؟ د وینې رګونه راځي. دا د وینې رګونه دلته راشي، دا شاوخوا ورباندې وڅرخېږي، دا شا ورباندې وڅرخېږي. دا د وینې رګونه و چاته راغله؟ میټرکس ته راغله. دا بالاخره د وینې رګونه چاته راورسېږي؟ او میټرکس ته راورسېږي. یعنې موږ تاسو په هغه سلایډ کې ویلي وو چې میټرکس ایډ بټوین امبریونیک بلډ ویسلز. یعنې دغه میټرکس اوس یو ځای کېږي، د وینې په رګو کې سره رابندېږي. کله چې د وینې په رګو کې دی رابند سي کرار داسې ساختمانونه پیدا کړي. دا ساختمانونه وینه داسې دا ځای لږ داسې ډبل سي. دغه ځایونه چې کله ډبل سي دې ته موږ تاسو بیا څه ویله؟ ټرابیکیولي مو ورته ویله. ټرابیکیولي ساختمانونه موږ تاسو ورته ویل. یعنې د هډوکو هغه ځایونه چې سربیارنه داسې دیوالونه یې جوړ کړي دي نه، بیا په منځ کې خانې د وینې رګونه بالاخره پکې پیدا کېږي، ټول پکې پیدا کېږي. اوس نو له دې څخه وروسته کله چې ټرابیکیولي جوړ شو، د وینې رګونه ورته راغله، کلسیم او فاسفیټ خو هلته سره یو ځای شو، میټرکس خو دلته را جوړ کړي. اوس څه کېږي؟ اوس قرار یو پروسس بل کېږي. دغه حجرې نه دي، دغه حجرې دغه اوسټیوبلاست قرار اوس په دغه میټرکس کې راچاپېره شي. مثلا دا زموږ استاد څه دی؟ دا زموږ استاد ته فرض کړئ چې دا زموږ استاد دغه د میټرکس دی، دا ګرد شاوخوا چې دی دا هم ګرد میټرکس دی، دا ګرد میټرکس دی، دا میټرکس دی، دلته میټرکس دی، مثلا دلته میټرکس دی، دا میټرکس دی، دا ګرد میټرکس دی. قرار دغه میټرکس په داخل کې اوس دغه حجرې نه دي، دا اوسټیوبلاست دا داسې دغسې بند شي، داسې بندیانې شي، دا حجرې بندیانې شي. کوم حجرې بندیانې شوې؟ دا حجرې دغه چې دا میټرکس یې جوړ کړي، دا حجرې نه داسې میټرکس یې جوړ کړي. دا خو دلته د وینې رګونه ورته راغلل، دي خو دلې اوس شته دی، دلته دا حجرې دلته دلې شته، دلته شته. خو دغه حجرې اوس قرار په چا کې بندې شي؟ په میټرکس کې بندې شي. چې کله په میټرکس کې بندې شوې باره اوس دغه حجرې په اوسټیوبلاست نه دي. ګوره پخوا چې شوې، پخوا موږ تاسو ورته ویلي وو چې دا اوسټیوبلاست، خو دغه حجرې اوس په اوسټیوبلاست نه دي پاته، بلکې په چا باندې واوړي؟ په اوسټیوسایټس باندې واوړي. دا حجرې نور چې دي اوسټیوسایټس دي. اوس نو دغه اوسټیوسایټس خو
خو دلته بالا قرار څه کوي د دې ځای دغه کوي ساتنه کوي ځکه موږ تاسو ویلو چې اوستیوسایت وظیفه دا ده چې بالا دوی د خپل خدمتګاران او ګمارنه کې اوس بدل ته وایي خپل کار کوي اوس دغه اوستیوسایت خپل کار شروع کړي نه په هډوکی اوس څنګه جوړیږي ګوره هډوکی که چیرې موږ تاسو فرض کړو چې دا هډوکی دی دا زموږ اوس تاسو ګرده چې دي دا موږ ګرده مثلا دا دی هډوکی دی دا موږ ګرده هډوکی دی دلته داسې کېږي ګورئ یو څه اوستیوبلاست په دې ځای کې پاتې شي یو څه اوستیوبلاست چیرې پاتې شي په دې ځای کې پاتې شي دلته پاتې شي دا دی په دې ځای کې اوستیوبلاست شي پاتې شي دا دی په دغه ځای کې چې کوم اوستیوبلاست پاتې شي دغه اوستیوبلاست قرار جوړ کړي چې شي پیری اوستیم جوړ کړي دغه پیری اوستیم جوړ کړي کله چې دا پیری اوستیم دغه اوستیوبلاست په وسیله باندې جوړ شي نو د دې څخه په لاندې خوا کې یو بل ساختمان پسې جوړ شي دوی جوړ کړي دغه ساختمان ته بیا موږ تاسو وایو دته موږ تاسو وایو کوم بون کمپاکټ بون دا د اوستیوبلاست جوړ کړي دا د کمپاکټ بون بل اخر پسې جوړ کړي دته موږ تاسو ویلو چې دا څه دی دا زموږ پیری اوستیم دا دی جوړ شي یو څه کار بل وسم په دغه ځای کې بیا یو داسې هډوکی جوړ شي چې په منځ کې خالي ځایونه یو څه پکښې پاتې شي داسې خالي ځایونه پکښې پاتې شي دغه خالي ځایونه چې پکښې پاتې شي دې بون ته موږ او تاسو بیا چې وایو سپونجي بون ورته ویل کېږي دې بیا سپونجي بون ویل کېږي نو دا ځای بالا سپونجي بون شي پسې دې خوا ته خو نو بیرته بیا موږ تاسو جوړ شي دلته بیا کمپاکټ بون جوړ شي دا موږ تاسو بیا چې دی دا بیا کمپاکټ بون دا دی کمپاکټ بون بل اخر پسې جوړ شي دا د کمپاکټ بون جوړ شو او په دغه ځای کې بیا یو څه حجرې پاتې دي نه دا ځای کې بیا یو څه حجرې پاتې دي هغه بیرته بل اخر چې جوړ کړي هغه به جوړ کړي پیری اوستیم دا د پیری اوستیم به جوړ کړي نو بل اخر دا د زموږ استاد هډوکی جوړ شو په کومه عملیه کې د انټر ممبرانس اوسفیکیشن کې جوړ شو انټر ممبرانس اوسفیکیشن هغه دی چې حجرې الته مستقیما بالا په هډوکو باندې مثبت دا دی ګور یعنی کارټلیج مارټلیج نشته مستقیما بالا په چا بدل شو دا په هډوکو باندې بدل شو اوس راځو موږ او تاسو انډوکانډل اوسفیکیشن ته راځو په دې انډوکانډل اوسفیکیشن کې بیا داسې حساب دی ګوریا دغه میزنکایمل ټیشو خو په دې کې هم شته قرار له دغه میزنکایمل ټیشو څخه اول دواره یو څه حجرې چې راجلا شي دا دی داسې یو څه حجرې راجلا شي دا دی دا حجرې چې راجلا شي دا حجرې دا حجرې بل اخر راجلا شي دې حجرو ته ویل کېږي کانډروبلاست معنا د غضروف جوړونکي کانډرو معنا کارټلیج بلاست معنا جوړونکي الته شو اوستیوبلاست اوستیو معنا هډوکی بلاست معنا جوړول په دغه ځای کې ګوره څوک جوړ شو اوستیوبلاست جوړ شو په دې کې بیا ساده کانډروبلاست جوړ شو هیڅ فرق نشته یو رقم پروسس شروع دی کله چې دغه کانډروبلاست جوړ شو عین لکه په دې ځای کې یو دانه حجره کوم راواخو دا ټول دغه څه بلا دا یو حجره قرار میټرکس جوړوي نو په دغه ځای کې قرار یو حجره کوم تاسو راواخو دا یو حجره دا نو تاسو یو حجره ده مثلا د حجره ته کانډروبلاست ویل کېږي نه قرار دار ولاړه سي میټرکس جوړ کی میټرکس کوم میټرکس الته هم میټرکس وګوره خو دا هډوکو میټرکس دلته هم میټرکس دی دې میټرکس بیا څه ویل کېږي کارټلیج میټرکس ورته ویل کېږي دا دی په دې کې موږ تاسو ویلو چې د الاستیک او کولاجن دواړه فایبرونه بار پیدا شي په دې کې به आवाज پیدا کېدی د کولاجن فایبر پیدا کېدی نو بل اخره کارټلیج میټرکس ان پیریکانډرم کې پیدا شي ګوره موږ تاسو وایو کارټلیج میټرکس جوړ شي په کوم ځای کې په پیریکانډرم کې جوړ شي په پیریکانډرم کې قرار دغه جوړ شي میټرکس جوړ شي کله چې دغه میټرکس جوړ شي عین لکه په دې ځای کې یو څه وخت بعد دغه میټرکس قرار کلسیفای شي یعنی له دې سره کلسیم او فاسفیټ دا سره یو ځای شي کله چې کلسیم او فاسفیټ دواړه سره یو ځای شي دا موږ تاسو وایو کلسیفاید میټرکس عین لکه په دې ځای کې اوس نو کله چې کلسیفاید میټرکس جوړ شي دغه حجرې قرار بدلیږي په چا باندې میټرکس په میټرکس په وسیله باندې داسې احاطه کېږي که چېرې موږ تاسو فرق وکړو چې دا موږ تاسو څه دي دا میټرکس دی دا میټرکس دی ګردن دا میټرکس دی نه دا ګرد میټرکس دی دا شاوخوا ګرد څه دی دا ګرد زموږ میټرکس دی دا میټرکس دی دا هم ګرد میټرکس دی اوس دغه کانډروبلاست قرار عین لکه په دې ځای کې شو نه په دې ځای کې څه کېږي دغه کانډروبلاست چې په دې ځای کې و دا په دې ځای کې راچاپېره شي کانډروبلاست چې شي راچاپېره شي دا دی کانډروبلاست راچاپېره شي کله چې کانډروبلاست راچاپېره شي اوس نو دغه کانډروبلاست بالا دغه نشي کولای ژوند نشي کولای دا کانډروبلاست ځکه دوی ته بالا د هډوکي شاوخوا میټرکس چې دا سخت شو کلسیفایر دی نه دا کلک ساختمان دی دلته بالا دوی ژوند نشي کولای نو چې ژوند نشي کولای نو موږ داسې وایو چې کانډروبلاست دلته کانډروبلاست وایو په دې ځای کې اوس بالا دوی بدل شوي دي په چا باندې په کانډروسایت باندې بدل شي کانډروسایت دی اوس په دې ځای کې دا کانډروسایت یعنی الته ګور لکه څنګه چې دلته اوستیوسایت باندې بدلېږي اوستیوبلاست دلته هم قرار دغه کانډروبلاست دا بدل شي په چا باندې په کانډروسایت باندې بدل شي کله چې په کانډروسایت باندې بدل شي کانډروسایت قرار به داسې میټرکس راچاپېره شي کله چې راچاپېره شي نو کانډروسایت باره چی شي
ټرپسي او ډایس مړی سي دا حجرې ګرده بالا مړی سي دا حجرې مړی سي دا ګرده حجرې چې مړی سي دا حجرې ګرده مړی سي کله چې دغه حجرې مړې سوې نو بیا څه کېږي اندروسایت ډای بیکاز هارډ میټرکس نو بلډ ویسلز ځکه چې دا میټرکس کلک شوی دی او د وینې رګونه نشته نو څه کېږي دغه کانډروبلاست د دې ځای څخه بالا وځي کله چې ووتلې بالا څه کېږي اوس نو دا میټرکس بهر لوی څخه څنګه پاتې سي داسې خالي پاتې سي دا میټرکس ګرده څنګه پاتې سي داسې خالي پاتې سي فقط هغه د لاکونیا ځایونه یې پاتې سي لاکونیا هغوی چې په کوم ځای کې اوسېدي هغه ځایونه څه شي پاتې سي اوس نو چې کله کانټروبلاست ولاړ خپله وظیفه یې سرته ورسوله اوس نو قرار د وینې رګونه ورته راسي دې ځای ته د وینې بلډ فلو ورته راسي کله چې بلډ فلو ورته راسي په دغه ځای کې څوک ځای ونیسي اوسټیوسایډ ځای ونیسي دا دی دلته اوسټیوسایډ راسي د چا ځای ونیوي د کانټروسایډ ځای ونیوي دا دی اوسټیوسایډ نو دغه بلډ څوک ورته راوړي اوسټیوسایټ ورته راوړي کله چې دغه اوسټیوسایټ ورته راغله نور خو نو په دې ځای کې بالا د وینې رګونه شته دا دی د وینې رګونه شته کله چې د وینې رګونه دلته شته نو اوس څه کېږي اوس نو مړو تاسو ویلي وه که چیرې په هر ځای کې د وینې رګونه زیات شوه هغه ځای بدلېږي په چا باندې په بون باندې بدلېږي نه نو دلته ورته وګوره دا خو اوس کارټلیج دی دا خو کارټلیج دی کټپندوکی دی اوس نو له دې بعد قرار دا باره بدل شي اوسټیوسایټ وذ بلډ ویسلز come there to produce bone cells اوس دا کانټروسایټ نه دا اوس دا حجرې چې راغلي دا اوسټیوسایټ اوسټیوبلاست چې راغلی دا باره قرار اوس راولاړېږي خپل هډوکي جوړوي کله چې هډوکی جوړ کړي نور نو بالاخره هډوکي مکمل چې سره کېږي جوړېږي دغسې دوی راولاړېږي دغه جوړوي پیروسټیم جوړوي دغسې دوی کمپاکټ بون جوړوي سپونجي بون جوړوي بیا کمپاکټ بون بیا سپونجي بون دا ګرده پسې جوړېږي نو په دې ډول باندې هډوکي سره کېږي جوړېږي ګوره فرق یې فقط په دا ځای کې ورته ګوره دواړه د مریض څخه منځته راځي دواړه د میزودرم څخه منځته راځي دواړه د میزنکایم څخه منځته راځي په دې کې اوسټیوبلاست دی په دې کې اوسټیوبلاست دی په دې کې کانټروبلاست دی په دې کې اوسټیوسایټ دی په دې کې کانټروسایټ دی په دې کې هم میټرکس جوړېږي په دې کې هم میټرکس جوړېږي په دې کې هم کلسیفای کېږي په دې کې هم کلسیفای کېږي خو په دغه ځای کې ګوره بالا فرق دی دلته د وینې رګونه قرار یو ورته تر پایه پورې د وینې رګونه عباره هډوکي جوړ شي خو دلته د وینې رګونه نه عباره دا ځای واړې په کارټلیج باندې واړې کله چې کارټلیج شي د کارټلیج څخه وروسته باره په چا باندې بدل شي په بون باندې بدل شي نو په دې ډول باندې په دوه منیو کې د هډوکي سره کېږي جوړېږي اوس نو که چیرې مړو تاسې همدغه خط ته راسو ډېر اسانه سر په خلاص ورته ګوره انټر ممبرانس اوسیفیکیشن اوس نو هغه تا چې کوم ډایاګرام په ورقه درته ولیکئ هغه مخې ته کښېږده او دغه سلایډونه ته بالا ګوره ورته ګوره انټر ممبرانس اوسیفیکیشن میک کمپاکټ اینډ سپونجي بون ډیولپ ډایرکټلی فرام د شیټس اف میزنکایم ګوره که ستا په یاد ما تا ته اول ویل چې دا هډوکي جوړېږي د میزنکایما څخه جوړېږي میزنکایما کوم ټیشو هغه میزودرم کې چې هغه د ورقې ته ګوره ان دیز ار انډیفرنشیټډ سیلز او دا غیر خاص حجرې دي یعنې خاصې حجرې نه دي چې دوی خپله خاص وظیفه لري بلکې نورې حجرې پیدا کوي mesenchymal cells cluster and differentiate into osteoblast ګوره دا دی دا mesenchymal tissue قرار بدل شي په osteoblast باندې forming an ossification center that produce the first trabeculae of spongy bone یعنی دوی قرار ولاړ شي د primary ossification center جوړ کی اول سنټر جوړ کی بار قرار دوی ولاړ شي لږه څخه بل اخر ورسته بیا trabeculae د spongy bone پیدا کی چې بیا ورسته راځي osteoblasts begin to secrete osteoid ګوره دا دی osteoblasts سره ولاړېږي قرار دغه جوړوي او میټرکس جوړوي اوسټي جوړوي uncalcified matrix جوړوي هغه ورکې ته ګوره which calcifies in few days دا قرار په څو ورځو کې بدل شي په کلسیم او فاسفیټ په دې باندې ومشل بهر په کلسیفای شي osteoid is lie down between the embryonic blood vessels قرار په دې باندې وینې رګونه راچاپېره شي د وینې په رګو کې دوی بند شي او د trabeculae یو شبکه جوړه کړي چې هغه ساختمانونه ته موږ تاسو trabeculae وایو osteoblast trap and the calcified matrix become osteocyte اوس نو ځینې osteoblast داسې په دغه کې بند شي په د میټرکس کې بند شي باره هغه ویل کیږي اوسټیوسایټس یعنی اوسټیوبلاست بار په چا بدل شي اوسټیوسایټ باندې بدل شي اوسټیوبلاست on the external face forms become the periosteum اوس نو هغه اوسټیوبلاست چې هغه په خارج کې پاتې کیږي په باندې خو کې هغه periosteum جوړ کی periosteum creates the compact bone layer superficial to the trabecular bone ویا د دې څخه ورسته د امنو تاسو ویلو چې compact bone جوړیږي crowded blood vessels condense into red bone marrow اوس نو په دغه د وینې رګونه چې قرار په دې کې راچاپېره شي ډیر زیات شي هغه بار قرار د bone marrow جوړ کی نو دا رقم دې تشریح کیږي بیا اندوکاندل اوسپیکیشن د کچر مرتاثر راسو دا دیا وای بون ډیولپ بای ریپلیسینګ هایلین کارټلیج ټمپلیټ ګوره په دې کې څه کیږي اول واره کارپنډوکي جوړیږي کارټلیج جوړیږي بیا ورسته بدلیږي په هډوکو باندې میزنکایمل سیلز ډیولپ انټو کانټروبلاست ګوره اول په چا بدلیږي په کانټروبلاست بدلیږي that secrete cartilage matrix هغه بار راولېږي cartilage matrix جوړوي کله چې cartilage matrix جوړ کړي دا په کوم ځای کې دا بر د cartilage matrix سره چاپېره کېږي د چا په وسیله باندې پیریکانډرم په وسیله باندې بیا د پیریکانډرم څخه بیا بل اخر کانټروسایټ پیدا شي هغه بیا مړ شي بیا د وینې رګونه په غیبه باندې راوسره خېږي بل اخر لغې څخه بل هډو کې شي جوړ شي نو دا مړ تاسو په دې کې په غوړه کې مکمل تشریح کړی اوس د مړ تاسو راسو دغه ته replacing of cartilage with bone یعنی څنګه دغه
کارټلیج بدلیږي په هډوکي باندې ولې دا داسې کېږي blood vessels and the perichondrium bring osteoblasts to the edge یعنی که چېرې موږ تاسو دغه هډوکي ته وګورو نه دغه هډوکي ته د شاوخوا برخې موږ تاسو ویلي وو چې دا څه دی دا خو پیری اوسټیم دی نه خو که چېرې موږ تاسو یو کرپندوکی راواخو نه مثلا فرض کړو چې دا موږ تاسو یو کارټلیج دی دا کارټلیج دی blood vessel and the perichondrium په دې ځای کې د وینې رګونه په perichondrium کې د وینې رګونه دلته شاوخوا د وینې رګونه شته they bring osteoblasts to the edge دلته څوک قرار راوړي osteoblast راوړي دغه ځای osteoblast قرار راوړي دغه هډوکو حجرې راوړي osteoblast secrete osteo دوی قرار جوړوي د خپل ځان څخه هغه میټرکس جوړوي میټرکس they become trapped into the bone matrix and become osteocyte دوی قرار دغه هډوک په میټرکس کې بند شي چې کله په د میټرکس کې بند شي بار خپل ځان په چا باندې بدل کې عین لکه په تیر درسو کې په osteocyte باندې بدل کې the diaphysis is now encased in bone collar اوس دغه diaphysis چې دی دغه diaphysis دا قرار اوس بند شي په چا کې د هډوک په یو کالر کې چې هغه د موږ تاسو ویله پیری اوسټیم وایي دا پیری اوسټیم باره جوړ شي which prevent nutrients from reaching the cartilage in the center and they die نو دا په perichondrium کې چې د وینې رګونه راسي دا یو دلته دیوال جوړ شي د دیوال څخه د وینې رګونه تللی نه شي نو دا ځای بالا مړ شي چې کله دا ځای مړ شو نو باره به دا ځای مړ شو چې کله مړ شو نو باره کویچیانې پیدا شي د کویچیانې پیدا کېږي چې موږ تاسو ویلي وو دغه پیدا شي خارګاوې پیدا شي چې هغې څخه بره سپنجي بون پیدا شي میډولري کیویټي پیدا کېږي نو دا باره شو primary ossification centers forms کله چې دغه راسي دغه osteoblast په دې ځای ته دا osteoblast باره په دې ځای کې نه دی په دې ځای کې مثلا په دا خالګاه کې په دغه ځای کې ورته ګوره په دې ځای کې دلته باره primary ossification center جوړ کړي یعنې اوله واره د هډوکو جوړېدل له دې ځای څخه شروع سره دې ځای څخه blood vessels penetrate and bring in osteoclasts یو کار بل کېږي کله چې دغه جوړ شي primary ossification center دغه ځای ته قرار osteoclast راسي osteoclast بیا چې کوي هغه بیا راولاړېږي دغه ځای کې چې کوم کارټلیج هغه ټوله د منځه وړي کله چې د منځه یوړي osteogenic cells differentiate into osteoblast قرار دلته بیا څوک جوړېږي osteoblast حجرې پیدا شي osteoblast حجرې پیدا شي which lay down bone matrix osteoid اوس په دې ځای کې چې دا osteoblast قرار جوړ شي دلته بار دوی خپل د matrix علاقې ابل matrix د منځه یوړي نه دی بل خپل matrix جوړ کړي diaphysis elongate as cartilage continue to be lie down and at the epiphysis اوس نو کله چې دا حجرې جوړېږي په دې ځای قرار دا diaphysis داسې غټېږي چې کله داسې غټېږي بار دا هډوکی هم داسې غټېږي epiphysis خوا داسې رواني epiphysis خوا دې خوا رواني بیا قرار دا هډوکی هم غټېږي وروسته بیا څه کېږي osteoclasts inherit the new bone matrix forming the medullary cavity اوس نو په دغه ځای کې چې دغه جوړ شوی دی دغه میټرکس چې جوړ شوی دی دا چې دلته په دې ځای کې یو څه دغه د منځه یو osteoclast ځکه که چیرې دلته اوس دغه صفات شي د بون میټرک قرار ډېر صفات شي نو دا خو بلا خارګانه پرېږدي کله چې دا ځای کې دغه میټرکس دی د منځه یوسي قرار دلته باره medullary cavity جوړ شي کله چې medullary cavity جوړ شوه قرار په دې ځای کې د هډوکو جوړېدل بیا شروع شي یعنې دغه ځای ته موږ تاسو وایو secondary ossification center ګوره کله چې هډوکو جوړېدل په دې ځای کې وشو ګوره په دغه epiphysis کې کله چې د هډوکو جوړېدل په diaphysis کې وشي په دغه ځای کې دا موږ تاسو ویل primary ossification center کله چې په دغه epiphysis کې شروع شي بیا دې ته ویل کېږي چې شي دې ته ویل کېږي دغه secondary ossification center او بل خبره په دغه ځای کې چې موږ تاسو ویلې وو په دې ځای کې اول واره کارټلیج بیا په بون باندې بدل شي په دې ځای کې اول واره په چا باندې بدلیږي په بون باندې بدلیږي The medullary cavity continue to enlarging قرار په دغه ځای کې medullary cavity څه غټېږي د epiphyseal ossify epiphyseal څه کېږي ossify کېږي except articular cartilage epiphyseal plate ماشاءالله چې څخه یو دغه ځای څخه چې دا د نور هډوکو سره بیا مشلي چې دا ځای باید هډوکي باندې بدل نه شي دا باید دغه کارټلیج پاتې شي او یو په دې ځای کې دوی کار نه لري نور دغه ځای ګرد باره پسې غټوي داسې چې کله یې غټ کړي باره هډوکي پسې غټېږي په دغه په دوه ځایو باندې ولې کار نه لري ځکه په دغه ځای کې خو نو دغه د کارټلیج دی د هډوکي پستهیي نرمهیي او په دې ځای کې epiphyseal plate دی دا خو نو په آینده کې چې ماشوم 10 14 په دې کلو کې د دې څخه بیا نور هډوکي پسې پیدا کېږي نو په دې ډول باندې کارټلیج قرار بدل شي په هډوکي باندې لنډ به موږ تاسو داسې زده ګورئ اوله واره چې په هډوکو کې کارټلیج ګرد هډوکي کارټلیج دا کارټلیج قرار د osteoclast مسله باندې خوړل کېږي کله چې وخوړل شوه هلته د وینې رګونه راځي د وینې رګونه osteoblast راوړي osteoblast قرار خپل میټرکس جوړوي دغه میټرکس باره په هډوک باندې بدلېږي primary secondary ossification center جوړېږي بړه هډوکي پسې غټېږي نو دا رقم کېږي اوس نو long bone growth and length په اوږدوالي کې دغه هډوکي څنګه غټېږي bone growth and length happens at the epiphyseal plate کله چې د هډوکي په اوږدو کې غټېږي هغه په دې ځای کې غټېږي په دا epiphyseal plate کې دلته دی او دلته دی یعنې په دغه ځای کې حجرې په داسې د طبقه کې دلته حجرې نه دا حجرې قرار داسې ډېرېږي دلته هم ډېرېږي داسې چې کله دلته هم ډېرېږي قرار د هډوکي بره داسې په اوږدوالي کې پسې غټېږي on the epiphyseal side of the plate cartilage is formed ګوره وایي هغه خوا چې د epiphyseal خوا ته ده ګوره د epiphyseal خوا ته کومه خوا ده چېرته د فرض کې چې مثلا دا زموږ هغه پلیټ دی دغه خوا epiphysis خوا ده
او دا خو به چې د ډایافیزل سایټ دی دا نو په دغه خوا کې د اپیفیزل په خوا کې کارټلیج جوړیږي په دې خوا کې او په دې خوا کې بیا څوک جوړیږي کارټلیج په هډوکي باندې بدلیږي ګوره دا زموږ اپیفیزل پلیټ دی او په دې خوا کې کارټلیج جوړیږي دا څه غټیږي دا زمخ ته هډوکي غټي دلته چې پاتېږي دا کم کارټلیج دا بره په هډوکي کرا بدلیږي دلته کرا دا په هډوکي بدلیږي الته نور جوړیږي دا په هډوکي بدلیږي الته نور جوړیږي په دې خوا کې دغه دلته په هډوکي باندې بدلیږي د کارټلیج جوړیږي دلته په هډوکي باندې بدلیږي د کارټلیج جوړیږي بره دا هډوکي دا غټیږي دا غټیږي دغه خاط به هډوکي دا څه غټیږي اوس نو دغه هډوکي چې موږ او تاسو وایو غټیږي په اپیفیزل پلیټ کې ګوره په دې ځای کې ده موږ تاسو ویلي و چې د هډوکو ودغه ځای ته سویل کیږي او دا ځای ته وګوره دا خط دی دې خط موږ تاسو ویلي و چې اپیفیزل پلیټ وایي دا اپیفیزل پلیټ ته وایي نه دغه پلیټ کې موږ تاسو ډیر رازوم کو په دې کې څلور طبقې موږ تاسو ویني وګوره یو دغه ګلابي ده بل دغه غواني ده پرپل او بل دغه شنه ده او بل دغه ژړ طبقه ده ګوره څلور طبقې موږ تاسو پکښ دا موږ تاسو رازوم کړی دا رازوم یو کله چې رازوم په دې کې موږ څلور طبقې لرو ریزرو زون پولیفریټیو زون هایپرټروفیک زون کلسیفیکیشن زون او همدارنګه اوسیفیکیشن زون یعنی 15 طبقې لرو یعنی که چیرته د غلاندې برخه مو سره حسابي نه دا برخه ده دا بیا په اوسیفیکیشن زون کې بالا سره راځي اصلا خو نو څلور طبقې دي دوی دا غیوه طبقه مو سره ځای کړی دا د اډوک باندې بدلیږي نه دا غیوه سره ځای کړی نو په اوله طبقه کې څه کیږي په دا ریزرو زون کې تو دا ریزرو زون دا ریزرو زون دا ګلابي resting zone this is a resting zone no growth په دې کې وده نشته function to anchor cartilage to the bone د دې طبقې په کته وظیفه دا ده چې دا راولاړیږي دا ګلابي دا د اپیفیزل پلیټ په دغه هډوکي کې مشتل بس دا وظیفه ده اپیفیزل پلیټ کې ریزرو زون د غذایز د خپل ځان مشتل دا وظیفه ده خلاص کله چې دومره طبقې ته راسو دې طبقې ته د بنجړي طبقې ته پرپل طبقې ته دې ته وایي proliferative zone chondrocyte divide rapidly and diaphysis is pushed away from the epiphysis په دغه ځای کې نو قرار حجرې جوړیږي داس حجرې جوړیږي کله چې حجرې جوړیږي نو څه کیږي diaphysis کشیږي داس ګور داس کشیږي داس کله چې داس کشیږي ځکه ته حجرې بهر الته ډیری الوړي خواته مشکل داس کشیږي نو بارا د اپیفیسس اخته پاتېږي دا خطر کشیږي ادوريز اباره اډو کې سبن کیږي غټیږي نو دا خو د حجرو ویش په دوه مرحله کې ورسته بار څه کیږي په دریم مرحله کې هایپرټروفیک زون chondrocyte enlarge calcification begins په دې طبقه کې بیا حجرې سره کیږي وجدي داس وجدي ګور په دې طبقه کې حجرې د طبقه کې د لاین مشلي مازس په دې طبقه کې حجرې جوړیږي په دې طبقه کې بیا څه کیږي د حجرې قرار ماز وجدي شکل وجدي سوي بل اخر په دې ځای کې په دې زون کې calcification of matrix causes chondrocyte death leaving empty spaces وي په دغه ځای کې نو بل اخر د ځای کلکس کله کلکسو نو د chondrocyte حجرې بالا مړې شي کله هغه حجرې مړې سوي کله هغه حجرې په دې ځای کې مړې سوي نه نو بالا دا ځای کلکسو دا ځای بالا chondrocyte خالی پریږدي کله چې خالی پریږدي دغه ځای ته نو راځي د بلډ په وسیله باندې اوسیوبلاست راځي هغه بالا قرار د خپل ځای بدل کې په هډوکو باندې بل اخر هډوکي بدل سي کټلیج بدل سي په نوې هډوکو باندې نوې هډوکي جوړ سي او هغه اوسیوسایټس د حجرې بر هډوکي څنګه کیږي دا کرا کټیږي خلاصه دا درته وایم په دغه ځای کې پلیټ ماز په مشته دی په دې ځای کې حجرې ډیوایډینګ کوي ویش کوي په دغه ځای کې وجديږي او په دغه ځای کې په هډوکي باندې بدلیږي او بالا هډوکي ځن جوړیږي دا دی بیا راخسته تو ګره ریزرو زون په ریزرو زون کې دا ځای ماز چشري په دې ځای په مشته دی خلاص پرپریټیو زون په دې ځای کې وګوره حجرې ویش کوي حجرې ډیریږي دا ویني حجرې ډیویژن کوي ډیریږي په هایپرټروفیک زون کې څه کیږي حجرې وجدي غټ حجرې په دې طبقه کې حجرې سره کیږي او غټیږي وجديږي کلسیفیکیشن زون کې څه کیږي دغه هډوکي کلسیم او فاسفیټ سره ځای کیږي باره په کلسیفاید میټرکس باندې اوړي ابل اخر حجرې سره کیږي مړې شي چې کله دا حجرې مړې شي په اوسیفیکیشن زون کې بیا څه کیږي دا بالا په هډوک باندې بدلېږي چې کله دا سره روان دي نو خدای د فایز لاندې کشي دا لول روان دي باره دا هډوک داسې غټیږي اوس نو مړو تاسو کچیر تاسو په یاد مړ ویلې و چې دا اپیفیزیل لاین دا اوله واره دغه پلیټ بیا ورسره دا بدل سي په اپیفیزیل لاین باندې که تاسو په یاد ځکه مړو تاسو ویلې وکړه چې مړو تاسو کوشنیانو تر سوارس کله نه پوري مړو تاسو په اډو کې دا اپیفیزیل پلیټ دی دا پلیټ ځکه لدی پلیټ څخه مړو تاسو دا اوس ویل چې حجرې پیدا کیږي بره دا اډو کې غټي کله چې مړو تاسو وده دریږي وده بره دا داس ماز په خط باندې بدل سي چې کله په خط باندې بدل سي بره دا اډو کې نه غټيږي اوس دا څنګه کیږي progression from epiphyseal plate to epiphyseal line as a bone mature لکه څنګه چې اډو کې په خيج بالغ کیږي the epiphyseal plate fully ossify into epiphyseal line وای دا epiphyseal plate قرار بدل سي په لاین باندې epiphyseal plate are visible in a growing bone دا کوم اډو کې وده کوي په هغه کې دا معلومیږي وګوره دا اډو کې وګوره په اکس اخیسته ایکس ری اکس یا ته وګوره دا لاین دا پلیټونه دا معلومیږي دا پلیټونه
دا هډوکي دا وده کوي. خو په دې کې بیا وګوره په مچیور بون کې بیا دا نه معلومېږي وګوره خطونه نشته لاینز. نو هغه هډوکي چې ودې په حال کې په هغو کې د پلیټ معلومېږي خو چې نه وي په هغې کې بیا دا نه معلومېږي ځکه دا لاین ډېر کوچنی سوی نری سوی. څنګه اوس دا لاین پلیټ بدل شي په لاین باندې ګوره داسې حساب دی. کله چې د انسان هډوکي د ودې په حالت کې دا حجرې ویش کوي دا حجرې ویش کوي دا حجرې اوږدېږي دا په کلسیفای کېږي دا پسې مړې کېږي. خو کله چې انسان باره دغه سي بلوغ ته ورسېږي قرار په دغه ځای کې د حجرو ویش بالا ودرېږي. وایي بالا ویش مه کوئ ویش مه کوئ ویش مه کوئ ویش مه کوئ بالا ویش مه کوئ ځکه دا بالا بالغ اوس چې په دغه ځای کې د ویش ودرېدی قرار دا ځای پسې بدلېږي په هډوکي په هډوکي په هډوکي په هډوکي په هډوکي باره مازې دا لاین پاتې شو. چې دا لاین ماره مازې پاتې شو دې ته وایي ایفایزل لاین. بون گروث and girth appositional growth. اوس دغه هډوکی څنګه داسې په بر کې غټېږي داسې څنګه غټېږي ګوره داسې خو مې زده کړه چې د هډوکی څنګه داسې غټېږي داسې په اوږدوالي باندې څنګه غټېږي خو دا مې نه دي زده کړي چې داسې څنګه غټېږي هډوکی دا ګوره داسې کېږي. بون میټرکس is reobserved along the medullary cavity. که چېرې مړه تاسې دا یو هډوکی فرض کړو دا مړه تاسې څه دی دا مې هډوکی دی یو دلته اوس څه کېږي په دغه medullary cavity کې چې کوم هډوکی دی دا ماتېږي د اوسټیوکلاست په وسیله باندې. کله چې دا هډوکی مات د اوسټیوکلاست په وسیله باندې قرار د اوسټیوبلاست په وسیله باندې په دې ځای کې نوی ځای پسې جوړېږي. ګوره دا ځای د منځه ولاړی دا ځای نوی جوړ شو. نو چې دا ځای د منځه ولاړی د نوی جوړ شو دا بر داسې پورې وایي دا دورې پورې وایي دورې پورې وایي بار هډوکی په سور کې داسې غټ سر. دا ګوره په پیریوسټیم کې څه پېښېږي په پیریوسټیم کې معنا په کوم ځای کې په دې ځای کې څه پېښېږي په دې ځای کې پیریوسټیم سیل ډیفرنشیټ انټو اوسټیوبلاست. وایي هغه حجرې چې په دې ځای کې دا قرار خپل ځان بدل کړي په چا باندې په اوسټیوبلاست باندې بدل کړي. Osteoblasts lay down new compact bone around periosteal blood vessels. وایي دوی قرار ولاړ په دغه ځای کې نوی هډوکی جوړ کړي داسې نوی هډوکی جوړ کړي. Osteoblasts differentiate into osteocyte. دوی خپل ځان بدل کړي په اوسټیوسایټ باندې بره د هډوکی قرار جوړ شي. دې ته وایي په پیریوسټیم کې څه پېښېږي په انډوسټیم کې بیا څه پېښېږي. ګوره د هډوکي په دغه ځای کې په داخل کې په دغه ځای کې څه پېښېږي په دې ځای کې medullary cavity enlarges. په دې ځای کې چې کومه خالیګاه ده دا خالیګاه داسې غټېږي preventing the bone from becoming too heavy. ګوره ولې ګوره داسې ده اول واره خو دا ځای ګره داسې ډک نه داسې ډک کله چې دا ځای ګره ډک دا ځای دلته مازې یوه خالیګاه ده نه. اوس که ستاسې په یاد مړه تاسو په پیریوسټیم کې خو هډوکي دلته پسې جوړ شي داسې نور هډوکي پسې جوړ شي دا خو داسې غټ شي. اوس دغه خالیګاه خو دغسې ډکه پاتېږي نو دا خو چې دا ډکه پرېږدي پسې نه نو دا خو بالا هډوکی درنېږي دا هډوکی باره بیخي درنېږي پسې. نو اوسټیوکلاست چې کوي اوسټیوکلاست قرار راولاړ شي په دغه ځای کې چې دا کوم میډولري کیویټي کې کوم هډوکي ځای دا د منځه وړي او چې دا د منځه وړي قرار دا میډولري کیویټي بالا سره کېږي پسې غټېږي داسې غټېږي دا ځای ګوره خالیګاه غټېږي دلته هډوکی غټېږي بره هډوکی داسې روان دی بره داسې په سور کې غټېږي داسې په سور کې پسې غټېږي. کله چې دغه پیری دغه مات سي میډولري کیویټي دا ځای مات سي calcium is released into the bloodstream used for periosteal ossification. دغه کلسیم باره له دوی څخه شي راوځي کله چې راووتی باره دوم ځل دپاره استعمالیږي بدن کې چې بیا هډوکي جوړ کړي پیریوسټیم جوړ کړي انډوسټیم جوړ کړي بیا استعمالیږي. اوس نو دغه بون دغه څنګه کېږي اوس نو دا وایي چې دا بون ریموډلینګ څنګه کېږي څنګه نوی هډوکی راځي د زوړ هډوکي ځای نیسي دا څنګه کېږي. ګوره دا زموږ ستاسې اولډ بون دی څنګه دا راولاړېږي د دې ځای نوی هډوکی نیسي دا داسې کېږي. بون ریموډلینګ old or damaged bone is replaced by new bone. دې ته ویل کېږي بون ریموډلینګ یعنې کله چې اولډ هډوکی بدل سي په نیو باندې دې ته وایي بون ریموډلینګ. It happen on the same surface. دا چیرې کېږي په دا یوه ځای کې کېږي په دا یوه عیني ځای کې کېږي. 5 then 10% of the skeleton is remodeled annually. په کال کې تقریبا زموږ ستاسې دا ټول سکلیټ نه دی دا ټول سکلیټ کې چیرې تاسو په 100% باندې وویشئ 15 څخه تر 10 برخې ټولې څه به کېږي په کال کې نوي کېږي انورې باره قرار اگر د هډوکي پسې نوي کېږي ځکه زاړه هډوکي چې دي هغه کار نه کوي. maintain proportions of the bone related to the stress placed upon it. وایي دا په دې خطر باندې نوي کېږي ځکه په دا هډوکو باندې خو هر وخت فشار نو که چیرې دغه زاړه هډوکي پرېږدي هغه بره د فشار تر ډېره حده پورې نشي زغملی. اخ چې دوی دغه کېږي کمزوري کېږي نوي هډوکي راسي چې دوی کمزوري کېږي نوي هډوکي راسي قرار باره دغه کېږي پسې نوي کېږي باره د فشار بره راوړی شي. injury and exercise can cause increase in remodeling. که چیرې یو څوک راولاړېږي انجري سي یا ورزش کوي د دوی دغه ریموډلینګ تیزېږي یعنې په کال کې کېدای شي بیا د 10 څخه تر 30 فیصده پورې د هډوکي نوي شي ژر نوي شي. نو هر څومره چې هډوکي ژر نوي کېږي ریموډلینګ یې کېږي دا زموږ ستاسې د بدن لپاره ډېره ښه ده. نو دا زموږ ستاسې د بون ریموډلینګ. growth دلته یو خبره راخېږي د growth دلته وایي ریموډلینګ. وایي بون grow in length because وایي هډوکی ولې اوږدېږي ځکه چې په دې ځای کې کارټلیج چې دی غټېږي په دې ځای کې چې دی کارټلیج په هډوکي باندې بدلېږي په دې ځای کې کارټلیج بیا په هډوکي باندې بدلېږي نو باره به خود هډوکی داسې غټېږي.
ریماډلینګ بیا څنګه کیږي growing sharp is remodeled by دغه د هډوکو ساکه دغه په وسیله باندې کیږي شیش په وسیله باندې bone reserve hair یعنی په دغه ځای کې د هډوکي چې د اوله وارث په کیږي ماتس دا دی ماتس دا ځای bone added by acquisitional growth hair نوې هډوکي چې دی هغه یو ځای کیږي د اوستیوبلاست په وسیله باندې په دې ځای کې اباره نوې هډوکي څه کیږي جوړیږي نوې هډوکي څه کیږي په دې ځای کې باره جوړیږي نوې هډوکي مدار کومه د نوې هډوکي جوړیږي types of bone fractures د هډوکو ماتېدل وسوایو دا د هډوکو د ماتېدل تقریبا په 15 سپیشل ډولو باندې ویشل شوی دي خو دوی په کتل ته څلور دانې راخست یو دی کلوزډ یعنی سمپل فریکچر معنا یو داسې ماتېدل دي چې هغه کلوزډ دي د سمپل هم ویل کیږي څنګه یې ده اوپن دغه د سکین ریمینز انټاکټ یعنی دا هډوکی داسې مات شوی ورته وګوره هډوکی داسې مات شوی دی چې پوستکي ته تاوان نه دی رسولی یا پوستکی جوړ روغ دی دننه مات شوی دی او سمپل په دې خاطر ورته وایي چې پوستکی روغ دی ما دې هډوکی مات دی دې ته وایي سمپل بل بیا موږ تاسو لرو کمپاوند اوفن فریکچرز دا بیا څنګه دي دا بیا هغه دي چې د بروکن اند اف د بون پرس د سکین یعنی دا هډوکی داسې مات شي چې دا پوستکي ته د باندې راووځي دا هډوکی ډېر تیری نه چې ډېر تیری عبارت د پوستکي داسې راووځي عبارت ته ویل کېږي اوفن یا کمپاوند کمپاوند ولې ورته وایي ځکه یو خو هډوکی مات شوی دی بل سکین راوتلی دی نو ځکه دا سمپل نه دی دوه شیان په دې کې شته دوه شیان ته موږ تاسو وایو کمپاوند بل بیا موږ تاسو لرو فریکچر comminuted fractures دا بیا څنګه دي د بون چپس اینڈ سپلنټرز کامن ان د elderly دا بیا داسې دي د هډوکی قرار په څو ټوټو باندې واړو وګوره هډوکی په څو ټوټو باندې مات شوی دي چپس سپلنټرز معنا په کوچني کوچني ټوټو باندې په چپس باندې بدل شي د هډوکی او دا په زړو خلکو کې ډېر پیښیږي چې د ضربې سره مخامخ سي باره هډوکی داسې ماتېږي بل بیا موږ تاسو لرو ګرین سټیک فریکچر ګرین سټیک معنا ځوان نبات ینګ پلانټ چې ډېر نازک چې دا داسې کې باره کورس نو دا پښنانه کې پیدا کیږي ځکه ورته وایي ګرین سټیک فریکچر one side of the bone only bends common in children په دې کې څه کیږي دا هډوکی ګوره داسې مات شي دا نو تاسو هډوکی دی او دا هډوکی دی دا ما هډوکی دی څنګه مات شي دا هډوکی دا فقط په یوه خوا کې مات شي ګوره دا نو هډوکی دی او دا مازی په یوه خوا کې شي مات شي چې کله په یوه خوا کې مات شي په بل خوا کې روغ پاتې نو ګوره دا په یوه خوا کې مات شي په بل خوا کې روغ پاتې دا اکثریت وخت پښنانه کې پیدا کیږي چې ضربه ور باندې راسي بره دا یو ځای ماتېږي بل ځای د غس پاتېږي نو کېدای شي د هډوکی چې دا ځای مات شو بره دا کورس نه دا هډوکی مات دی بره دا کورس دا هډوکی نو دا نو تاسو د فریکچرز ډولونه دي دا بیا د یو ریویو ور باندې کړی ده نه اوسپیکیشن هغه عملیات چې په هغې کې هډوکي جوړیږي چې دوه میکانیزم وه انټر ممبرانس او میزنکایمل انټر ممبرانس امر تاسو وایي چې ډایرکټلی هډوکی جوړوي او انډوکانډرل اوله وارې په کاټلیج باندې بدلیږي لانګ بون په اوږدوالي کې څنګه وده کوي ځکه ایپازیل پلیټ چې دی هغه لوړې خواته حجرې پورې وي لاندې په هډوکو باندې بدلیږي باره دا غټیږي او په سور کې څنګه غټیږي ځکه دغه نوي هډوکي د زړو هډوکو ځای نیسي باره دا هډوکی داسې په سور کې پسې غټیږي دا موږ تاسو ویلي وو اوس نو هغه کوم عوامل دي چې د اوسپیکیشن یا تیزوي یا کراري فیکټرز افیکټینګ ریټ اف اوسپیکیشن یعنی هغه کوم عوامل دي چې د اوسپیکیشن یا تیز کی یا کرار کی معنا هډوکي ژر ژر جوړ کی یا کرار جوړ کی اول چې دی هیریډیټي دی about 700 genes are known to influence human height تقریبا 900 جینس ته چې د انسان په قد باندې تاثیر کوي چې په قد باندې تاثیر کوي دا معنی چې په هډوکو باندې تاثیر کوي نو تاسو یو دا وایي چې هیریډیټي یا ارثیت هیریډیټي څه معنا یعنی د والدینو څخه اولادو ته د خواصو انتقال یعنی که چیرې زموږ تاسو په اولادو کې د هډوکو وده کراري کوچني کوچني هډوکي د دوی نو کېدای شي په موږ کې د کراري دته وایي هیریډیټي ځکه دا 900 جنه خپل پلار کې نه دا 900 جنه بار موږ تم سره انتقال کی بار کېدای شي موږ تاسو د هډوکو وده کرار شي some of these genes determine how ossification occurs ځینې له دغو څخه جنونه د هډوکو په وده کې هم تاثیر لري ځکه ځینې جنونه بیا داسې دي چې د انزایمو کار کوي ځینې بیا داسې دي چې غوښه غټوي ځینې بیا داسې دي چې نور کارونه کوي چې د وده غټه شي خو ځینې له دغو څخه فقط په هډوکي غټوي هډوکي فقط غټوي برکت غټي دا یو عامل یعنی کشیر یو څوک ارثي د پلار مور څخه کوچنی قد ولري نو هغه باید په دې پوه چې زما عامل هیریډیټي دی بل بیا هورمونز دي هورمونز هغه کیمیاوي مواد دي چې له بدن څخه په ځینو برخو کې لاسي او نور بدن را کنټرول کی د نروس سیستم سره فرق دا دی چې دوی کرار بدن کنټرولوي کرار کنټرولوي نو له هغه څخه یو هورمون چې دی هغه گروث هورمون دی گروث هورمون سټیمولیټ اوستیوبلاست دا نو تاسو بدن کې په دماغ کې په لاندې برخه کې یو ځای دی له هغه څخه دا گروث هورمون رایلس دا گروث هورمون چې کله رایلس دا قرار راسي ودغه ته اوستیوبلاست وای ته ولې داسي قرار ناسي جرجر کار کوي بل جرجر کار کوي بر دغه اوستیوبلاست تیز جوړیږي او جرای جرجر ویش کوي پروتین بار جرجر جوړیږي بر د اډو کې سبا کیږي غټیږي بار جرجر کلسیم تراوړي ارشي بار تراوړي نو بر د اډو کې جرجر غټیږي تایروید هورمون بیا بل هورمون دی دا به نو ستاسو د غاړې تایروید غوډیا څخه لکېږي
اټ سټیمولیټ اوستیوبلاست بون گروث دوی هم د اوستیوبلاست باندې تاثیر کوي هغه ته وایي ژر غټیږي ژر کار کوي بر دا اډو کې سبب کیږي غټیږي انسولین دا به موږ تاسو هغه هورمون دی چې شکر کنټرولوي شکر هم کنټرولوي خو دوی دغه کوم رول لري د انسان په دغه کې په اوسفیکیشن کې د اډو په جوړېدو کې دي سټیمولیټس اند سیس اپ بون پروتینز دوی هغه پروتین جوړېدل تیزوي چې اډو کې کاریږي ابره د انسان د اډو کې ژر غټیږي بل بیا سکس هورمونز دي استروجن اند انډروجنز استروجن چې هغه په ډیر اندازه باندې په شوزو کې ستا خو په نارینه‌و کې هم دا پیدا کیږي الته ډیر ولاړیږي سبب کوي د اډو کو وده چې د هغه تیزوي stimulate osteoblasts induce death of osteoclast دوی څه کوي ګوره دوی ولاړیږي osteoblast توای وای ژر تاسو خپل کار څنګه کوي وی تیزوي کار ور څه وخت دغه هورمون څه وخت لکېږي دا چې کله انسان بالغ شي چې کله بالغ شي تاسو لیدلی انسان یو دم بار بازوګانو شیان سره غټیږي ګرځي بدن یې سره غټیږي دا دوی د وجه څخه کیږي کله چې دوی دغه بدن ژر د یو څه وخت لپاره ژر غټ کی ابا لا څه کوي induce death of osteoclast بر د osteoclast وجل راکمي ورته ګوره دلته څنګه مخالف خبري وسوي سوای وای دوی د اوستیوسایت ویش کار ډیروي خو د اوستیوکلاست کار کم دغه کوي کمي دا ولي ځکه ګوره کچیر اوستیوبلاست کار شروع کی ژر نو اډو کې بالا ژر غټیږي او کچیر اوستیوکلاست مرسي نو هم داس کیږي بر دغه اډو کې دغه کیږي د منځ نه ژر په غټیږي خو دوی څه کوي د اوستیوکلاست په دې خطر باندې وژني چې نور نو بالا دغه کیږي د اوستیوبلاست وده هم درېږي هغه بالا ویش نه کوي د یو څه وخت بعد وده وکي بار نور وده نه کوي او بل خبره دا ده چې اوستیوکلاست بارا نه پرېږدي چې دغه اډو کې جوړ شوی دا بار د منځ ولاړ شي نه ګوره مثلا ته پرس کوي څوک دی 14 کال ته ورسېدی او نور خو دا اډو کې نه غټیږي او کچیر ته اوس هم دغه اوستیوکلاست باندې راایله کې دا خو راځي دغه اډو کې بسمته الته بیا اوستیوسایت نه نو چې اوستیوسایت نه ته اډو کې ماته بار خو ګرځي اډو کې خلاص نو دوی څه کوي اوستیوکلاست هم وایي بار خپل کار پرېږده اوستیوسایت خو نو د وسوخ لپاره تیز کی ورسته بار دوی ته هم وای بالا خپل کار قرار کزه کدی بالا بالغ سو بالا نو کار ما پر لره ریسپانسیبل پر اډولسنت گروث سپرټ دوی څه کوي د هډو کې پلیټ په لاین باندې بدلی ورکه ستا په یاد د منځ تاسو هډو کې وو د هډو کې دي نه دوی څه کوي دغه پلیټ نه دا پلیټ په لاین باندې بدل کی علاوه داس پلیټ بداس خط باندې بدل کی نو شکل پلیټ په لاین باندې واوښتي نور نه بالا وده ختم سو Pictures affecting rate of ossification دریم دانه فزیکل اکټیویټی ده ګوره یو خنو هیریډیټیز و چې دا هم اډو کو غټیدل کنټرولوي بل خنو هورمونز بل څه دی فزیکل اکټیویټی وای ارسمره چې یو څوک ډیر تمرین کوي ډیر ایکسرسایز کوي دغه د اډو کو وده به تیز وي هغه به ډیر اډو کې ژر به اډو کې غټیږي موږ تاسو یو قانون لرو د وولف لا په نامه باندې سی وولفز لا ورته ویل کیږي د وولف خپل د سړی دی دغه جرمنی اناتومي پو دی وای ارسمره چې د انسان خپل اډو کې په کار باندې اچي فشار په هغه باندې راوړي د اډو کې به ژر غټیږي او ارسمره چې ډیر ریسټ کوي استراحت کوي د اډو کې به چې کیږي ژر نه غټیږي کمزوري کیږي به او قرار وده به قراري نو دا بل لامل نو موږ تاسو باید ایکسرسایز وکړو چې د اډو کې وده مو تیز شي او قوي اډو کې ولرو بل بیا عامل بیا سره عامل بیا نیوټریشن دی کچیر یو څوک ښه خوراک کوي دا اډو کې به کوي کنه کوي باندې په دغه کې ډیر مهم چې دی هغه وټامین ای ده وټامین ای خو موږ تاسو وایي چې په زردکو کې ډیر ستا پاګوي کې ستا په شیدو کې ستا په غوښه کې ستا په ډیر شیانو کې ستا دا د اوستیوبلاست دغه تیزي کارونه تیزي اوستیوبلاست وایي ژر خپل کار کوي وټامین سی خو موږ تاسو وایي چې په لیمون نارنج مالټا کې وي په دې ټولو کې ستا په ګوبۍ سبزي په دې کې ستا نیډډ فار کولاجن سنتھسس دی بیا څه کوي د کولاجن فایبر جوړوي نو دا کولاجن فایبر هم پاډو کې مهم دي لکه څنګه چې دغه مهم دي اوستیوبلاست مهم دي کولاجن فایبر هم پاډو کې شي مهم دي وټامین کې ان وټامین B12 نیډډ فار سنتھسس اف بون پروتین دی بیا هغه پروتین جوړوي چې د اډوکو لپاره مهم دي نو دوی هم ډیر مهم دي مینرالز لکه کلسیم فاسفورس مګنیزیم فلوراید منګنیز دا هم نو تاسو په مینرال د اډوکو ډیر مهم مینرالز که تاسو په یاد موږ ویلو چې اډوکو چې کلسیفای کیږي دوی باندې مینرالونه مشلي هغه دادي دا موږ تاسو په خوراک کې په سبزي او میوه او په سبزیجاتو کې دا خورو ابل اخر اډوکو کې مسبه کیږي راکوي کیږي دلته یو اکثر اخیسته دی دا دی کوشنان د پرو اکثر اخیسته دی څنګه جوړ اډو کې دی وای بون ډیفارمیټي ان ا چایلډ وذ ریکټس ان نیوټریشنل ډیس اوردر کاز بای وټامین ډي ډیفیشنسي موږ تاسو یو مریض لرو کوشنانو کې د ریکټس په نامه ریکټس د کوشنانو د هډوکو د کجدو مریض ده کله چې د بدن کې وټامین ډي کم اسوه ابل د هډوکو کاجو واجه کیږي موږ تاسو خپل کوشنان د باید شیدې ورکوم استي ورکوم یا ورکوم چې د هډوکو کې کیږي کوي سي دلته ما څخه بل اکس پاتې سوی دی دا اکس دا چې دا دا نو اړه لري د گروث هورمونز دا ګوره ډوارفیزم اند جیګانټیزم ډوارفیزم معنا کله چې یو څوک ډیر کوچنی
جیګانټیزم دا معنی چې کله د ډیر غټ دا دی result of insufficient or excessive release of growth hormone کله چې د انسان په بدن کې growth hormone ډیر کم شي بره دغه شی جوړ شي او کله چې د انسان بدن کې growth hormone ډیر زیات جوړ شي بره دغه شی جوړ شي دا دی نو دا ویل کېږي dwarfism and gigantism دا ما د فریکچر زنه ډولونه راخستي پاکس کې اوپن کمپاوند ورته وګوره دا داسې دغه خلاص معنا پوسټکه هغه د خراب شوی دی اډو کې راوتلی دی کلوز بیا هغه دی اډو کې دننه مات شوی دی پوسټکه نه دی خراب شوی او ګرین سټیک ورته وګوره داسې په یو خوا کې مات شوی بل خوا کې نه مات شوی او کمیونټیټ اډو کې په 100 ټوټو باندې بدل شوی نور خو نو د غم ستا کمپریشن هم ستا چې داس فشار باندې راغلی سټریس هم ستا چې دغه پوسټه ټندن پوسټه باندې د مسل پوسټه فشار باندې راسي ایویلوژن هم ستا دغه انفیکټډ هم ستا ترانسورس هم ستا چې داس په سایډ کې مات شوی داس نو ډیر زیات ستا